بسم الله الرحمن الرحیم. یو سړی خپل ښځې ته ووایي چې ته په ما باندې زما د مور په شان دی یا زما د خور په شان دی یا زما د ترور په شان دی، یعنی هغه رشتې چې کوم هغه په اسلام کې حرام دي په انسان باندې، د هغې سره تشبیه ورکړي چې ته په ما باندې زما د مور په شان دی مثال طور پر. نو آیا د دې سره طلاق واقع شي یا واقع نه شي؟ نو یاد وساتئ په دې حوالې سره به د هغه نیت ته کتئ کېږي. که چېرې نیت یې د طلاق نو د دې سره به طلاق باین واقع شي. طلاق باین هغې طلاق ته ویلی کېږي چې اثر نو دوباره به نکاح کېږي. یو خو طلاق رجعي، یعنی تا طلاق ورکړو ته بیا دوباره رجوع کولی شي، په دې کې هم ته رجوع کولی شي لیکن د عدت نه مخکې رجوع نشي کولی، یعنی 3 حیضه پې تېر شي یا دغه شانتي 3 میاشتې تېرې شي، د هغې نه بعد بیا ته رجوع کولی شي. او چې رجوع کوي نو په هغې کې بیا دوباره نیت نکاح به کوي او د نکاح سره دوباره به مهر تړی په هغې کې. سمجھ کې مو خبر راځي؟ که چېرې نیت د طلاق وي او که چېرې نیت د طلاق نه وي نو دغې ته بیا زهار ویلی کېږي. نو زهار چې کوم کفاره ده هغه دغه ده چې یا خو به غلام آزادوي، ظاهره خبره ده نن سبا دور کې غلام نشته، نو بیا به 15 روزې یعنی 60 روزې به نیسي، مسلسل به روزې نیسي. که چېرې په میاشت کې دي ناغه وکړه نو دا به سر دوباره نه شروع شي. 60 روزې 15 روزې بالکل مسلسل نیسل دي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ او که چېرې دا نشي کولی نو بیا به 15 یعنی 60 مسکینانو ته به 2 ټیمه روټۍ ورکوي او د دې په یو ځای باندې هم ورکولی شي. 60 مسکینان په یو ځای راواړي 2 ټیمه له سهار له مور کې ماښام له مور کې دغه شانتي هم کولی شي. او دغه شانتي که چېرې یو مسکین هغه ته روزانه سهار ماښام روټۍ ورکوي 60 ورځې 15 ورځې، نو دغه هم کافي ده. نو دا د زهار کفاره ده. سمجھ کې مو خبر راځي؟ که چېرې یو انسان راولګي خپل ښځې ته وایي چې ته په ما باندې زما د مور په شان دی، چېرې د طلاق نیت وي هغه مسله مې تم بیان کړه چې دې سره طلاق باین واقع شي، هغه به عدت تیرې د هغې نه بعد به دوباره نکاح کوي او دوباره به مهر ادا کړي. او که چېرې د طلاق نیت نه نو دغې ته بیا زهار ویلی کېږي. او د زهار چې کوم کفاره ده هغه ما تاسو مخې ته بیان کړه چې تر څو پورې دا کفاره نه ادا کړي نو دا کس د خپل ښځې ته نږدې نشي تللی، یعنی خپل ښځې سره همبستري وغیره تعلقات نشي جوړولی. سمجھ کې مو خبر راځي؟ امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.